دریو خبرو باندې د الله نبی وای چې دا سړی به جنت ته داخليږي چې حلال خوري، عمل د نبی په طریقه باندې کوي، او نور خلق گاونډیان عام مسلمانان د ضرر نه په امن کې وي او محفوظ وي. ځکه مسلمانان دي ته وای چې نور مسلمانان داغه د جبه او د لاس د ضرر نه محفوظ وي، په امن کې وي، دغه مسلمان دی. نو لومبۍ خبره دا چې حلال خوري، باید چې موږ تاسو د حرام خوري نه ځان وساتو. یقال ویل شي من اکل حلالا، چا چې حلال خوړل، وعمل فی سنة، عمل د سنت مطابق کاو، فهو من ابدال هذه الامه، دا د دې امت د غټو خلکو نه دی، دا غټ سړی دی چې دا دوه کارونه کوي. یو دا چې حلال خوري، د حرامو نه ځان ساتي، او دویم دا چې عمل د نبی په طریقه باندې کوي، دا د دې امت د غټو خلکو نه دی، د دې امت د غټو خلکو نه دی. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ صحابي دی جلیل القدر، نبی صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې ما ته داسې دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوه جوړ شم، دعاګانې مې الله قبلوي، داسې دعا راته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا ونه فرمایل چې منځونه ډېر کوه، روژې نیسه او دا کوه او دا کوه، نه. څه ورته ویلي؟ اطب یا سعدو اطب طعمتک تستجب دعوتک، حلال خوره دعاګانې به دې قبلېږي. ځکه څوک حرام خوري داغه دعا نه قبلېږي. هر کی باطن از حرامش پاک نیست، د چا چې باطن د حرامو نه پاک نه وي، روح اورا راه سوی افلاک نیست. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تاسو مخکې واورید چې نبی له صلوات و سلام دی وسلی ذکر وکړو، په سفر روان دی، وختانی ګډ وډ دی، گرد غبار د سفر په پروت دی، د مسافر دعا قبليږي. او نبی علیہ السلام فرمای یمد یدیه الى السماء، الله تعالی سن اوجد کړي دعا کوي، یا ربي یا ربي، اے ربا دا سوال می قبول کا، دا سوال می قبول کا، دا حاجت می پورا کا. نبی علیہ السلام فرمای ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك. د دې سړي دعا څنګه قبول شي؟ کم الله وای خوراک حرام نه دی، اسکاک د حرام نه دی، لباس د حرام نه دی، غټ شوی په حرام دی، دعا به څنګه قبول شي؟ الدعاء هو العباده، حدیث کې راځي. یو بل حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده، د عبادت مغزونه لیدي، دعا بعینه عبادت دی. چې دعا نه قبلېږي نو موږ به څه قبول شي، روژه به څه قبول شي، صدقه او خیرات به څه قبول شي. دی وجنا بعض سلف صالحین غیدا وی افضل الاشیاء ثلاث، د ټول شیان بهترین درې شیان دي. درې سلف صالحین زموږ استاد مشران چې کوم تیر